من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سورہ بقرہ سلرم رکو دا آیات نمبر درسم یو درسم دو درسم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ وَإِذْ یاد که هغه وقت قال سی وویل ربک ستا رب للملائکة فرشتو ته انی یقینا زسیم جاعل جوړونکی فی الارض پنځه کې خلیفة نائب عزتمندو مخکې الله تعالی د انسانیت د تخلیق مقصد بیان کړي اوس انسان د انساني پیدایش څنګه سوی دی نظریه حیات د انسان د خپل ځان په باره کې به څه فکر نو تاسو ته معلومه ده چې زموږ په دې سیمه کې په د تعلیمي نظام کې یو تیوري ده ډاروین تیوري هغه هم پیش کول کړي د انسان د تخلیق په باره کې بل طرف ته قرآن د انسان د تخلیق په باره کې څه نو په دې آیاتونو کې د انسان د پیدایش هغه بیانوي چې انسان څنګه پیدا سو د کوم مقصد دپاره پیدا سو نو انشاءالله په دې کې به موږ دغه مسله باندې چې د هغه بحث بیا کوو نو راځه الله دې فرشتو ته وویلې چې زه په ځمکه باندې یو نایب جوړم قالو دوی ورته وویل فرشتو اتجعلو ایت جوړی فیها په دې ځمکه کښې من هغه څوک یفسد فیها چې فساد به کوي په دې ځمکه کښې ويسفك الدماء او ویني به بهوي ونحن نسبحو چې د تسبیح پاکي بیانو تعالی بحمدک سره د تعریف ستانا ونقدس لك او پاکي بیانو تعالی قال الله ورته فرمایل انی اعلم یقینا ز عالم ما پخ سبان لا تعلمون چې تاسو علم نه لراسته وعلم وربشول الله تعالی آدم علیہ السلام ته الاسماء نمونه كلها د ټولو شانو ثم بیا عرضهم پیش کړ الله شان علی الملائکه و فرشتو باندې فقال الله ورته فرمایل انبئونی وشهدت مالرا باسماء نمونه هؤلاء د دې شانو ان کنتم صادقین کچرتا ته رښتینی یاسته الله تعالی ورته ویل چې د انسانیت د تخلیق مقصد څه دی زما د خلافت پر کوم شي زه ورکوم ورته وویل دا شانو نمونه ما ته وښایسته قالو فرشتو ورته وویل سبحانک پاکي د وي تعالی را لا علم لنا موږ ته علم نسته الا مگر ما هغه څه علمتنا چې ته یې وښایې موږ لره انک یقینا ته انت العلیم ته عالم په هر شي باندې د انسانیت د پیدایش مقصد علم ته لري الله حکیم علیم الحکیم او ته حکیم یې یعنې ستا حکمت دی د پیدایش کې قال الله ورته فرمیل یا آدم علیه السلام انبئهم وښایه دوی لره باسمائهم نمونه د دې شانو فلما هر کله انباهم وښول دوی لره باسمائهم نمونه د دې شانو قال الله ورته فرمیل الم اقل لکم ای ما تاسو ته نو ویلي انی یقینا زسیم اعلم عالم غیب السماوات په پټو د اسمانونو والارض او د ځمکې واعلم او زه عالم ما په هغه څه باندې تبدون چې تاسو ښکاره کواسته وما او هغه څه کنتم تکتمون چې تاسو یې پټ کواسته واذ قلنا کله چې موږ وویل للملائکة و فرشتو ته اسجدوا سجده وکاسته لآدم علیه السلام لره الله تعالی چې پیدا کړی آدم علیه السلام تعلیم ورکړی نو جی او سجده وکاسته آدم ته فسجدوا نو دوی سجده وکړه الا ابلیس مگر شیطان ابا انکار یې وکاو واستکبر او تکبر یې وکاو وکانه من الکافرین دی د کافرانو نه عزتمندو دا هغه واقع ده چې قرآن بیانوي د آدم علیه السلام د پیدایش او د هغه د فرشتو سره کوم مذاکره وسوه او د شیطان کوم عمل و انشاءالله بقایي حصه به موږ چې دی هغه بیا بعد کې بیانو د دې واقعې نه چې اصل کوم مقاصد دي هغه به انشاءالله تاسو ته سبا ذکر کوم الله دې ما او تاسو د عمل کولو توفیق رانصیب